دوبۍ چې د عجبو غریبو اسمان سکو او دنګو ودانیو په لرلو نړیوال شهرت لري، تازه د 6.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت د یوې مصنوعي سپوږمۍ د جوړولو پلان لري. دغه مصنوعي سپوږمۍ جوړولو ته تازه یوه کاناډایي کمپنۍ لستوڼي رابډ وهلي تر څو یې د جوړولو ویاړ خپل کړي. دوی زیاتوي د 240 متره لوړوالي په درلودو به دا د نړۍ تر ټولو لوړ او هسک هوټل وي. دې مصنوعي سپوږمۍ کې به 4,000 لوکس تفریحي ځایونه شتون ولري چې د کال 1.8 میلیارډ ډالره عواید به ولري. دغه ځای به د کال 10 میلیونه میلمنو د ځایولو ظرفیت ولري. د پروژې کارپوهانو وایي د دغه مصنوعي سپوږمۍ هر اتاق به ځانګړې کړکۍ درلودونکې وي چې له مخې به میلمانه له پورته فضا څخه د نړۍ د مختلفو ځایونو ننداره وکولی شي. د دې هر څه ترڅنګ دلته به د خرڅ لپاره 144 ځانګړي کورونه هم جوړ شي. که چیرته یو شخص یاد کور واخلي، دوی به د ژوند له یو شمېر ځانګړو امتیازاتو برخمن شي. تاسو د دوبۍ د مصنوعي سپوږمۍ اړوند خپل نظرونه را سره شریک کړئ چې آیا دا به امکان ولري یا نه.